دا د شپې ټوله شپه ټي وي ګان ګوري، وی سی آرونه ګوري، ټوله شپه ډرامې ګوري. دلته یو کنجرخانه جوړه کړې ده چې نشترحال نوم یې پیښی دی. پرون یو هلک راته یو تصویر راوړو په پېښور کې لګېدلی دی چې زه اوس په منبر هغه الفاظ نشم ویلی چې هغه تصویر په کم شکل کې دی او عام په دیوالونو لګېدلی دی. ستا ټول ملک دی وخت کې د ډمتوب ډیپو دی، ټول ملک. آئنده نسل چې کوم دی، آئنده نسل دا به مکمل ډمانی، دا ښځې به کمپلیټ ډمې وي، ډمې فی الحال ډمې دي. په دې لار آیات آباد ته دا وخت وګورئ چې ځي، دا سمې ښځې دي. کم دله چې ښځه ځان سره کړي او آیات آباد له شاپنګ له بوځي، د دې دله په سټ د درېمې تبه ورکېږي که نه؟ 45 کاله کې د پاکستانو امبرسرو میخو شاپنګونه پوره نشو. 45 کالو. اوس ورشي صدر روډ باندې وګورئ، موټرې ولاړې دي او نرغه دی چې ښځه را روانه کړې سودا اخلي. نو کور دې وران شه، سودا خو یو میاشت کې سړی لي، په 8 ورځ لي، نو هره ورځ دا ستا ملک دی. اوس یو بله مهرباني در باندې کېږي که خیري، که څه ګړبړ به وشو نو په تاڼو کې به ښځې هم تاڼېدارانې ناست دي، سپایڼې چې دي دا به هم ښځې کیني. شاه منصور مولانا صاحب د خدای وبخي، هغه به دا ټکی ډېر کولو چې خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره. یو سړي ما نه پوښتنه وکړه چې دا ښځې به د شپې ګشتونه هم کوي؟ مالاو ویل بیا به څه کېږي؟ ما دا تپوس رانه بیا ځان له وکړه، ځان له بیا رانه وکړه، مجلس کې رانه مه کوه. نو په پاکستان کې لویه ترقي چې دا عزیزانو هغه نه دین کړې ده، نه اسلام کړې ده، نه مذهب کړې ده. لویه ترقي په پاکستان کې چې دا عیاشۍ او ښځو کړې ده. راشي دا کراچۍ ته چې کوم سړک جوړیږي، پاکستانیانو په 45 کاله کې په دې یونیورسټۍ انجینیرنګ یونیورسټۍ کې په 45 کاله کې سړک جوړول نه دي زده کړي. هغې له چینیان راوستي دي او جوړوي جوړوي که نه، په دې کوارټ روډ تلي دومره دومره چینیان دي، تا نه وروستو آزاد شوي دي، هغه راغلي دي او هایوې سړک جوړوي لګیا دی. تا ته او ستا سنډاګان چې دي په حیات آباد کې ښځې سره یې لګیا دي، سړک جوړول نه ورځي. داسې تاسو ته هم د مذهب طالبان یې، دا علما که مړه شو، دا جوماتونه هم غرق دي، دا مدرسې هم غرق دي. اوس بخاري لولولو له به ملا کوم ځای پیدا کړي؟ ترمذي او ابو داود او مسلم لولولو له به ملا بیا کوم ځای پیدا کړي چې دا مړه شي؟ تاسو کې خدا اهلیت نشته. زما عزیزانو اهلیت هغه خلقو کې و. یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه. زما په امت به یو زمانه راشي چې په چاپ کې به اسلام پاتې نشي مگر نامه به پاتې شي. هر سړی به برای نام مسلمانی، او قرآن به پاتې نشي مگر رسم و رواج به پاتې شي. نن ستا په ملک کې د قرآن رسم و رواج مناولی کېږي، حقیقت ختم شي. عزیزانو دې صورت کې بیا الف لام میم راځي. په ټول قرآن کې د 14 سورتونو په سر باندې دا قسمه حروف راغلي دي. دې ته څه حروف ویل لکه مقطعات دي که مقطعات دي؟ څه صيغه ده؟ دا څه صيغه ده؟ مؤنث ده. دې کې د تانیث څه شی دی؟ دې کې د تانیث څه شی دی؟ هیبت په ځان مه راوله داسې ساړه خوره. عزیزانو د 14 سورتونو په سر باندې دا قسمه حروف راغلي. علما لیکي، عام مفسرین خدا وایي چې الله ورسوله عالم بمراده. بعض بزرگان وایي چې الف لام میم، الف د اول نه راغستی شوی دی. د اول په اول کې څه شی دی؟ ویم د اول په اول کې څه شی دی؟ امام راولی چې علیکم ماما وی ټول عمر می تیر شو بیهودا په زمانہ، اوس ته زما سروي او د ترکو استانه.
اسم حاصل نکړه په شیخی په ملایای کې پس لدې مې وار دی هر چی شي په میخانه. زویم د اول په اول کې څه شی دی؟ وای نوم د خدای دی. خپه نشي اول لفظ چې دی نو د دې په اول کې الف دی. په دې پوه شو؟ د اول په اول کې څه دی؟ الف دی. د لازم په اول کې څه دی؟ لام. د مومن په اول کې څه دی؟ میم. اوس پوه شوې؟ نو د اول په اول کې الف دی، د لازم په اول کې لام دی، او د مومن په اول کې میم دی. نو الف لام میم، د الف د اول نه راغسته شوی دی، او لام د لازم نه راغسته شوی دی، او میم د مومن نه راغسته شوی دی. د دې دا معنا شو چې الف معنا اول، لام لازم، میم مومن. نو الف لام میم اول لازم د مومن د پاره، اول لازم د مومن د پاره څه شی دی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه. دا کتاب دی چې پچا کې شک نشته. او د دې کتاب کار څه دی؟ هدل للمتقین، خلکو ته سم لار ښیي. اوس متقیان کم کسان دي؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة. دا بیا د متقیانو تعریف دی. عزیزانو تاسو په دې سوچ وکړئ چې یوازې په الف لام میم کې په کوزه کې دریاب راګیر دی چې د دې نور قرآن به څه پوزیشني یو په الف لام میم کې